خوست تلویزیون ډیرو قدرمنو خوږو لیدونکو او د راډیو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو خوشحاله یو چې یوه اونۍ وروسته ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه باندې درته پیل کوو. دوستانو زمونږ کارمندان ژورنالیستان شاعران بیا حاضر شوي دي چې په زړه پورې ښایسته خپرونه تاسو ته چمتو کړي، تاسو د راډیو او د تلویزیون د لارې وګورئ ویې وینئ. قدرمنو دوستانو زمونږ خپرونه پیل کېږي. راځئ چې ورشو په سر کې غټو غټو خطرناکو خبرونو ته. رنگین او بیرنگه خبرونه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيجلي وهذا نشرة الأخبار من قناة خوست تلفزيون في أفغانستان. الآن 27 ساعة في وقت أفغانستان. برنامج كثير الجب قطرية في شارع خوست. وقف التعرف في المستوفيات عن الجمعة إلى الجمعة. وكثير الكتدبية في شارع خوست مشكلات نروغي جوروية. الآن تشريح الأحبار. في هذا الوقت كثرة الجيب القطرية في شارع خوست. أكثر شاريان الخوست سر تكوية عن الزياتوال الجيب القطرية في شارع خوست في جوك السرقردانية. ضين غوختنا كوية عن الشارواكي شداد والخلق بعد زر وركية عن الخوست الشريف. تشويش الشهرياني عن الورك البتوية والروبي. توقيف التعرف في المستوفيات وبرنت عن المركزي وخراب الانترنت مشكلات شديد إلى المحلوك المعتمدين والمامورين الدولتية في الخوست. ذريعة المشكلات البريطانية تشنج الكاري إلى الكمبيوتر في الإدارات. كمبيوتر كار أسانوية ولدلتا إجرانوية الأفسوس في حالنا. ودير الكتدبية ناروغي زياتوين في منطقتنا. شهريان الخوست غوختنا كوية عن الشاروالية ختم كتدبي في الخوست. ختم الأحبار من قناة خوست تلفزيون في أفغانستان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنه دوستونه که خیر وي میږ بیا په دا خپرونه کې یو ولما لري یې دغه ولما نوم دی اشمان ګل یعنې ځنې خلک شمان ورته یایي څه وي چې ایلاګار وي هر سړي ته خوله نیولې وي شمان کېږي یا چې کوم دی یا څه روپۍ روکو یا ماړۍ روکو دغه شمان که خیر وي ځون کاندید کړی دی میګر غوښتی دی دای که خیر وي داسې یایي چې یا ولایتي شورا ته یا ولسي جرګه ته ځون کاندیده هما رایه غوړي دای به که خیر میږ به پوښتنه نکړي چې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اشمان صاحب خیر طبیعت ښه دی؟ طبیعتونه هم ښه دي. مننه کومه اشمان صاحب اول خو تو ته د میز ته ښه راغلاست وایم چې میږ بلنه ته ومنله ځکه زنده کاندید کړی تو با کورینه ډېر وي ځکه کمپاین به چلاوې ډېره مننه کوم چې زنده حاضر کړی. بس ژوندی دې وي او تاسو نه ډېره مننه کوم چې ما ته هم دغه قیمتي وخت راکړلو له خیر سره خپل وخت هم راته ضایع کړلو. راغلم چې د خلکو سره له خیر سره لږه د زړه خواله وکړم. مننه کوو ډېره مننه کوم اشمان ګله ځکه چې دای تو څه خیل ته خلک ته ضرورت دی وطن جوړولو ته ضرورت دی. اشمان ګله روبه شماوي پوښتنه ته څرګند دا احساس وکړه چې زه باید یو کاندید وم که خیر وي خلک د رایې متارکو دا احساس څرګند سره پیدا شو. والا صاحبه داسې خبره ده چې دا بعضې کاندیدان مې چې ولیدل له خیر سره ما هم په زړه کې دغه فکر پیدا شو چې کاشکې چې زه کاندید وای. خو اوس مې دغه وایم چې فیصله وکړله او دا مې د ځان سره فکر وکړو چې زه باید کاندید وم او کامیاب به وم او خلک به راټولوم او خپل خدمت به عرضه کوم له خیر سره. مننه کومه ولنه ځکه چې خلکو ته رایه درکوي. اول خو رایه اول ځکه رایه درکوم چې دا رنګ دا شکل نه ده چې قسمه ځان چې ډېر خدمت به وکړي. مننه کومه
څه فکر لرې دغه خلک په زړه کې ته څه فکر لرې چې زه ځي لرم که نه لرم ته به بریالی شې که بریالی به نه شې داسې په زړه کې څه تمه لرې که څه والله ښه سوال دې وکړو تمه خو لرم ځکه چې ډېر کاندیدان مې ولیدل او ډېر مشران مې ولیدل د یو نفر په زړه کې ځای نه درلوده او اوس له خیر سره لس موټر پسې دي او ټول خلک پسې دي نو زه د له خیر سره په زړه کې دا ارمان لرم چې ټول خلک به راځي او ما ته به رایه راکوي له خیر سره خپل مکیف ته به رسېږم مننه کومه اشمن صاحب خلک چې دغه دې ځای ته ځینې نرسولي د مصرفي نه کړي دي د خلکو ته مړۍ ورکړي د خلکو ته پیسې ورکړي د خلکو ته زنه ته رشوت ورکړی دی سرګ ته په ځون کې مخه وینئ چې دا کارونه به تا وکړی شي انانسر صاحب همدا خبره زما د یاده وتلې وه رښتیا خبره ده چې دغه مصرفونه کړي ولا که د بیګا سبا لرلې بیګا سبا یې ډوډۍ نه درلوده وایم چې ماشومان به یې پایلوس ګرځېدل پښې بوټونه به یې نه وو اوس چې دغې مقام ته ورسېدل زه به هم لږ مصرف وکړم که نه لږ به خلکو ته له خیر سره چرګې مرګې ورکړم د خیر سره خپل مکیب ته به ورسېږم مننه کوم بیا خو چې موږ په مړۍ کې فري نقد کمپاین په وخت کې مننه کوم اشمن ګله که چېرې تو رایې وګټلې کامیاب شوې د خلکو ته به څه خدمتونه کې څه وطن به بس نو دا خبره ما کوه که نه په دا خوله کې دې د 32 غاښونه در ماتومه چې بیا راته دا خبره تکرار کړې که نه اشمن ګله 32 نه دي درېمه وښکلي دي که خیر وي 29 دي ښه نو دغه غاښونه به له خیر سره ټول در مات کړمه چې بیا دا پوښتنه رانه وکړي ته ووایه څنګه څرګی مطابق ځکه چې هغه خلکو چېرته خلکو ته خدمت کړی چې خپل مکیب ته رسېدلي دي او اوس زه لا مکیب ته نه یم رسېدلی بیا د خلکو خدمت دې زما په غاړه راواچولو نو مننه کوم اشمن ګله ایسه نه چې دومره سخت وي نه چې کله ته خپل مکیب ته ورسېږې خلک 32 غوښینه وي ته به یې که خیر وي 55 غوښینه ور مطابق مننه کومه دی نه ځکه چې رسېږې یا خلک به رایه درکوي قدرمن تو څه خو ول د دای داسې وایي چې یسانه خلک خدمت په مونږ د مارچه وه هغه چا کاندید شوي دي ځیې ته رسېدلي هغه څه وطن ورته جوړ کړی ګرام نه یې مننه کومه اشمن ګله یخیز تلویزیون رادیوی تو څه په خدمت کې تو کې پیغام که چاته لرې صحیح خبره ده پیغام ولې نه لرم قدرمنو دوستانو او د تلویزیون د رادیو مینهوالو زما پیغام دغه دی چې وټونه ماته راکئ او له خیر سره هر وخت چې خپل مکیب ته ورسېدلم نو بیا به هلته سره ګورو له خیر سره خدای دې ما کامیاب کړي تاسو دې خدای چاته محتاج نه کړي نو هلته چې کله کامیاب شم نو بیا به چرګې وي پلونه به وي کورمې به وي بیا مې هلته د چا خبره وایي یو واره مې وساکه او که ترخو مه تومې که وایم چې یو وارې وټونه راکئ بیا به نو هلته سره ګورو دا مې پیغام مننه کومه قدرمنې د مطلب دغه و چې یوره رایه روکئ چې زه کامیاب شم نرم کس رالدل که نم سرالدل تو زه به خپل کور کوئ یا مو به خپل کور وي مننه کومه اشمن ګله چې حاضر شوې میږ میز ته بلنه ده ومنله ډېره مننه تاسو نه چې دا قیمتي وخت هم راته ضایع کړو او ما ته م خپل وخت راکړو د خوسمیشتو خویندو ورونو سپینګیرو سره مې د زړه خواله وکړه او خپل یو فیلینګ مې ورته تېر کړو چې راکړي مننه یخیز تلویزیون رادیو قدرمن لیدونکي اورېدونکي میږ میز یې د غیزې پیره و بیا چې زه ګل بشر خان سره د داسې و بل اشمن تو څه ته حاضرېږي یغه پیرم په لویو مهربانه خدای سپري ویایي چې زړه مې نارای ده سترګې ماته راوه ته ښه څه زړه مې نارای ده سترګې ماته راوه میټره مو ته شاته ډېر وړه پیچینه
مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي مشاعره پایل شوه شعرون روغلي دي دی داسې وایي چې ګلبشره خانه تو کیسې ته هېڅ حاجت هم نشته خو میږ ته لمبار وکوه چې میږ د خپل شیرینه دی زړه بړاس که وکوږي یس که خیر وي په مشاعره پایل د تاکید مشاعره په د اول سار کې که خیر وي میږ یې نمتي شاعر لري که خیر وي داسې شاعر دی چې زه چې هر څه ورا صفات کمه کم دی ځکه یې ده په مخ کې چې زه غږېږم لټکي مو ته شرم غونده دی خو بیا دی یې تیبورنده کړی دی دی داسې وایي چې نه ته ښه یې چې معرفي کوم یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګلزنډای صاحب ګلزنډای صاحب صفات نه کم وکړو خو خدای د فصل کا میز په دامره صفات قابل نه یو خو شب بیا هم مو سره داسې یو عجیبه شعر ده چې نصیحت پکې ده په تېښته کې مې ولیکل ارشاد ګلزنډای صاحب ارشاد وایي چې نیمګړی پوته نیمه خودو شل کېږي کله نیمګړی پوته نیمه خودو شل کېږي کله لاس نه دو نینس دا دنیو دو شل کېږي پاگل سړی و دا دعا وکي چې ظلم خپل ده پاگل سړی و دا دعا وکي چې ظلم خپل ده ظلم د پردی ده چیرې تو دو شل کېږي کله او نن سبا ځینې خلک ډېر امیدونه لري نن سبا ځینې خلک ډېر امیدونه لري ته هم یې داسې بې پرودو شل کېږي کله او زیا چې د پلور نه خپل خاک غوړي اخر وخت وي زیا چې د پلور نه خپل خاک غوړي اخر وخت وي په هر چګاډه دا بلودو شل کېږي که دنیو حرص وخواستی چیچلی صاحب ته پې وپوهېدلی دا یوه هغه د مقطع دو چې خاینه مو په مخامخو د خدای وشرموي خاینه مو په مخامخو د خدای وشرموي تو لیدل ته مې سودو دو شل کېږي کله مقطع نه دو مطلع دو مطلع دو که مقطع دو دا مطلع دو بیا دا شروع کوي ده زنګه چې وبیا به چې خاینه مو په مخامخو د خدای وشرموي تو لیدل ته مې سودو دو شل کېږي کله او دا بل اخري باید دا چې ګلزنډای دا زندگی تل تر تله نه تېرېږي قیامت پرې زندگی شته راځي چلای صاحب ګلزنډای دا زندگی تل تر تله نه تېرېږي په غم پناه په غم پیدو دو شل کېږي کله ګلزنډای صاحب دا وروستی چې کومه وه دا یې مقطع وه دا یې مقطع وه یې په دنده قطع کېږي که شو موږ ته چې دا یې مطلع دو شو دا یو کره کتلې ته وچوه شعر ښځه لوړه ارڅایر دل شاه وایي چې پردي وطن ته مې زړه نه ځي پردي وطن ته مې زړه نه ځي د شنه والې وای والې ساري نه د مننه کومه ګلزنډي صاحب نه واقعا چې داسې شای ووایه چې وزن کې و میږ شعرون به که خیر وي کیني د غایده په شعر د به کاره کتنه وکړي چې دا څومره وزن کې و که نه و پکې یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې هیڅ چې صفات حاجات شته نه چې زه یې وکړم خو بیا به دا نه په دوه نقطه کې صفات ورکړم ځکه چې ګیله به وکړو دا داسې شاعر دی چې کله دغه سخت ویر نیولی وي په دا وخت کې شیرینه لیکي ځکه دا یې تابع ناساخت دی په دا ټایم کې خپره یا تیز راونوي دا یا سپیډ نه تیز دی یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلای صاحب السلام علیکم قراری د شاعرانو ټول سلیم شیخ خدام راته ژوندي لره ښه راغلاست درته وایم او شعر ما سره څه په دې ډول دی که نه وایي چې بخښنه غواړم هلک وایي چې یې خو د اصل نه غدار
په توپه ولګېږي امین وی خو د اصل نغدار په توپه ولګېږي او کړې نامشروع کاروبار په توپه ولګېږي بیا وایي چې سترګې دې ووتې د شوکې په مال موړ نه شولې سترګې دې ووتې د شوکې په مال موړ نه شولې او د دوزخ اور ته شې ګزار په توپه ولګېږي او بیا وایي چې اخر تر کومه به د قوم او ولس غوښې تورړې اخر تر کومه به د قوم او ولس غوښې تورړې او څو به تر څنګ وي د اغیار په توپه ولګېږي او بیا وایي چې لکه وارې نه دي چرګوړي هم په منډه تښتي لکه وارې نه دي چرګوړي هم په منډه تښتي او بوی د له خولې ځي د اچار په توپه ولګېږي او بیا وایي چې څو به په سپینه ګیره چور او چپاول ته ناست وي څو به په سپینه ګیره چور او چپاول ته ناست وي او څو به د قوم اخلي ازار په توپه ولګېږي وروستی مقطع دا وایي چې ګلبشیر خان وایي چې تر اوسه هم کوي په خاوره تجارت ظالمه تر اوسه هم کوي په خاوره تجارت ظالمه او چې چله یم درنه بیزار په توپه ولګېږي بیا یې چې په خپل ژوند کې مې څپړ چاته ور نه کړه په خپل ژوند کې مې څپړ چاته ور نه کړه اخ دا سپود ما شایته مې سالون ده مننه کومه چې چلی صاحب نه ډېره مننه کومه لږ لږ به داسې خیریب کې وکړه وای به چې خدای دې پوتی په ولګاوه که څه کې صاحب کې کړه مننه نه کومه چې چلی صاحب نه قدرمن تو څه داسې نه وي چې ګیلا وکړي ځکه چې چلی صاحب داسې دی چې چېرې مخته سره ډاز وال دا یا په خپل ولکې نه دی مننه کوم یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی هغه صبره سار نه زنر ورسوي یه دغه شاعر نوم دی که خیر وي شرشم گل سر سلام علیکم خیلی جوری خیلی نه داخی آبای تاسو نه دا ویلای چې بامبو ساری تر بوبریکا رولی نارته په کوفاراینده بوبریکا رولی مو چې ورګه دا ساده خو چې رښتیا شي ډېر خوان وو کې کنه ډېر مننه شیرونو ستړي ما شي وړه ستړي ما شي ایوا دا کیسه ده چې مو سره خو یو بایک تا وروسته به شعر دکړه دلای ارشاد یای چې رشوت خور می په ژوندون لیدلای نه دی دا به چیرته وي نشته رشوت خور مو په ژوند لیدلای نه دی دا به چیرته وي و چې شین شو په خندو شو د ځینې ادارو ته یې ګوته ونیوه نو شعر ته بروشم یای چې د رشوت نوم یې بدل کړو شیریني شوله ډېره بې شرمي شوله یا چې د رشوت مخم نیولې وای رشوت خورم ښه ډوبولې وای کیسې ته هم فکر دی چې د رشوت مخم نیولې وای رشوت خورم ښه ډوبولې وای دا رشوت مونږ هېواد ته بربودي شوله ډېره بې شرمي شوله مننه یا چې د ځینې خټورې غوړي په ډګر د هېچ چا نه کې خطر خلک ته یې چې روی راوړګیا یا 2000 یا 3000 وش افغانۍ نه وایي چې زه درته غل ښکارم غواړم بیا دې ته یا سترګې هسې خړې د ځینې خټورې غوړي په ډګر د هېچ چا نه کې خطر وایي مصرفونه مې پې وشول ای مو خپله چوکي شوله ډېره بې شرمي شوله مننه یای چې بس چیرته خالی شي کیسه دې خپل پردي شي څه یې چې هله تر ځای راغلو خورې راغلو وشه نو دغه کیسې کېدي که نه یای چې بس چیرته خالی شي کیسه دې خپل پردي شي بس د ځینې ریاستونو وظیفه په ملي شوله ډېره بې شرمي شوله یای چې مشر دې اخته شي په یخني په هوټل کې یې کوټه نیولې وي فکر هم ده یا چې مشر دې اخته شي په یخني په هوټل کې یې کوټه نیولې وي دې ته فکر یې وړم دا سترګې ملکي شوله ډېره بې شرمي شوله یا چې دغه
عادتونه وي غرق به محکومونه وي څه وي چې دا عادت بدل شي کوم عادت سره غرق کېږي په تونه اعتبار وکړي یی چې دغه عادتونه وي غرق به محکومونه وي ځکه شرط شمګله چې په موخ کې بې اعتباري شوله ډېره بې شرطي شوله مننه ډېره مننه او وایي چې پرېږده چې خړ سلاب مې ایسي ته ښه څه پرېږده چې خړ سلاب مې ایسي هلک نه را چنار دا جنکۍ د ګله ونه مننه کما قدرمنه شعرونه داسې یو مودګوټ شعر یې مسره دی که تاسې اجازه وګل بشر خانه یان چې تو شعرونه موږ مرغۍ پرارغولو خلک سره هم په غذا پړوېسان چې ویده چې زه خو داسې یم چې دا به ډېر ټیم نه نسي و سړی وبیا ویایم چې وایي چې د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدلی ګلبشرې خانه که خفه کېږي نه او زه خو یم دا ورته تېر څخه بس خو څه ووایې قدرمنه لیدونکي اورېدونکي تاسې خیوینی مو شعرونه مو سره داسې ښه ګزاره نه کړو خو فکر مې دی چې دعا په وکړم ځکه چې دی چې هر څومره شعرونه یایي دا چې مو ورشي بیا به درته یایي چې وخت نشته خو چې وخت نه وي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره که خیر وي د غځې پیروه بیا چې زه ګلبشر خان سره د خپل قدرمنه شعرونه توسه تازه رېږم هغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم